احترامات زما نوم ثنا اجاز دی، زه یو سیاسي فعاله یم او د پښتون نړیوالې ورځ په مناسبت تاسو ته مبارکي وایم. کله چې د یو قام خبره کېږي نو څلور پنځه څیزونه دي چې هغه یو قام را جوړوي، یا کې بنیادي څیز د هغه قام خلک، د هغه قام تاریخ، د هغه قام اتلان، د هغه قام جغرافیه، او د ټولو نه مهمه د هغه قام ژبه ده. ژبه د یو قام هویت سره ډېر نږدې تړون لري. ځکه باچا خان بابا وایي چې کوم قام خپله ژبه سپکه کړي نو هغه قام سپک شي، او چې کوم قام خپله ژبه ورکه کړي نو هغه قام ورک شي. چې کله مونږ د پښتنو تاریخ او د پښتو تاریخ ته ګورو نو زرګاو کالو زوړ دی. په دې زرګاو کالو زوړ تاریخ کې که مونږ صرف 100 کاله شاته لاړ شو او د ژبې او د مزاحمت او د مقاومت خبرې ته وګورو، د باچا خان خدایي خدمتګار تحریک ذکر بس دلته کوم، هغې کې د هغې چې کوم بنیادي د دې خدای خدمتګارو لوظنامه وه، نو په هغې کې هغې قسم خوړو چې زه دا لوظ کوم یا قسم خورم چې زه به خپل ژوند د عدم تشدد یا د نه تاوتریخوالي په فلسفه باندې تیروم. او د دې سره سره که مونږ ګورو دا خبره هغې عملي هم کړې ده. ځای په ځای که په هغې باندې توپې او مشینونه او ژوندونه یې پکې بیلې دي، خو د عدم تشدد لارې نه ده پرېښودې. په هغې کې یو بنیادي مثال چې کله پاکستان د جوړښت یو کال پوره کېدو، بلکې 2 ورځې کم یو کال، یعنې 12 اګست 1948 باندې چې کله د بابړې په مقام باندې پښتنو خدای خدمتګارو د باچا خان د گرفتارۍ خلاف یو لاریون کولو، په هغه لاریون کې تقریبا 600 کسان شهید کړي شو. په دغه کې د شاعر عبدالمالک فدا د کور غړي هم شامل وو. په هغې کې عبدالمالک فدا وایي چې د یو څو شعرونه یې تاسو سره شریکوم چې یو خواته توپې مشینونه د حکومت واړه فوزونه، مقابلې ته مې کتل حیرانېدمه، مرګیم مه راځه درځمه. دغسې د باچا خان د مردان مارچ په هکله غني خان لیکل کړي دي، جنگ لدی منصور روان توپ و نه توفنګ لدی. نو داسې د ژبې ډېر بنیادي زما په خیال چې کردار وي. او لږ واپس لږ نور شاته لاړ شو، د صرف دا نه چې د نه تاوتریخوالي خبره کېږي، بلکې په خپله خاوره باندې رخنګر یا ترهګر د نه پرېښودو په حواله باندې د 19 صدۍ کې خوشحال بابا وایي په خپل شعر کې چې رخنګر هرگز د ملک د پرېښودو نه دی، رخنګر هرگز د ملک د پرېښودو نه دی، که هر سوی شفاعت کړي شیخ مولا. دا کیسه اوسنۍ نه ده چې د رخنګر شفاعت شیخ او مولا کوي، دا ډېره زړه ده. دغسې بیا که رحمان بابا دغه ذکر وکړو چې یو شعر د هغه خپل یو طریقه ده، یو خپل سټایل دی، هغه وایي چې زما په چمن راشي غستاخي کا، چې زما په چمن راشي غستاخي کا، د شبنم په څېرې کم یو زمان را. او دغسې چې موږ د پښتو فولکلور خبره وکړو، ډېر بنیادي شی ټپه دی. هغې کې ټپه کې یو ټپه ده وایي چې اکثر زموږ سره سټیریوټایپینګ کېږي د پښتنو سره، چې ټوپک او دا تشدد او تاوتریخوالي زموږ سره تړل کېږي. د دې په جواب کې دی چې ټوپک پیغور قلم مې زور دی، ټوپک پیغور قلم مې زور دی، نامرد دشمن مې لکه لمه ګرځوینه. او دغسې که نږدې وخت کې موږ د خپل غورځنګ خبره وکړم، د پښتون ژغورنې غورځنګ، موږ چې اوله کې دا غورځنګ را شروع کړو، موږ په اسلام آباد کې ناسو بنیادي چې کله د فروری 2018 کې دا غورځنګ را جوړېدو، او د پاکستان ریاست خلکو وایي چې تاسو سره به موږ یو دغه کوو چې تاسو دا ټول شرایط به منل کېږي، ورک خلک به پیدا کېږي، د پښتنو سره به ریشل پروفایلینګ نه کېږي، د هغې د نسل په بنیاد به هغې سره فرق نه کېږي، بنیادي چې کوم د آئین لاندې حقوق دی به ورکړل کېږي. نو هغې کې زموږ خلکو دا یو ټپه هغه وخت کې ویلې وه چې کاغذ لیکلې ترېنه واخله، کاغذ لیکلې ترېنه واخله، د اوسنۍ زمانې یار دې ټک به وینه. نو او دغسې زموږ د غورځنګ که بیا تاسو دغه چې کوم سلوګنز دي یا کوم شعارونه دي هغه راواخلئ، لکه ځوانان مو قتل کېږي دا څنګه ازادي ده، جرنیلان پکې سربیږي دا څنګه ازادي ده. او زموږ د شهید ملګري د ارمان یو څو شعرونه هغه وایي چې نه یې وینې که په کس کوې شیطانه منافقه،
زه مړ کېږم او ته چوپ یې مسلمانه منافقه. او ستا چې خوښه وه تا دود لوسته دراوۍ به دې کولې. ستا چې خوښه وه تا دود لوسته دراوۍ به دې کولې. یا یریږي یا بدل شوی ارمانه منافقه. نو دا ده چې د وخت سره چې کوم موږ نه خپل بنیادي دود او دستور او د مینې خبرې لکه دراوۍ دا رانه هیر شوي دي، یا موږ بدل شوي یو یا موږ منافقت کوو، نو په دې ارمان د خدای وبخښي هغه په دې باندې خبره کوي. دغسې که موږ د پښتنو ښځو هغه ته وګورو نو زموږ د واک غورځنګ چې کومې ملګري دي په اوسنی وخت کې چې په افغانستان کې کوم سلسله د جنکو تعلیم باندې کوم بندیز دی په هغې کې زموږ ملګرې مریم ده چې هغه ټپه کوي چې په ما دې ور د مکتب بند کړو، په ما دې ور د مکتب بند کړو، په تا دې بند شي د یورپ ټول کومکونه. نو دا د مزاحمت یو طریقه ده چې د دې د لاره کې بیا وایي چې د امن غږ مې بدرګه که، د امن غږ مې بدرګه که، خدای دې اسره که، علم وکه خیر بشینه. نو دا ټولې سلسلې او دې ټول هر څه چې ګورو نو پښتنو په هره لاره کې خپل د مقاومت د لارې، خپل دغه د لارې مزاحمت د لارې هم خپله ژبه د هغې کې د ژبې ډېر زیات بنیادي کردار دی. او ژبه صرف د یو خبرو اترو لار نه ده، بلکې دا یو جهانی نظر ورکوي چې مونږ که یو ژبه ختمېدو کوشش کیږي نو هغې کې د هغه ژبې د جهانی نظر د شریکولو کوشش کیږي، په هغې کې د ژبه پیوستل کوي یو بل سره تړاکونه. نو دا د مزاحمت یو طریقه ده چې د دې د لاره کې بیا وایي چې د امن غږ مې بدرګه که، د امن غږ مې بدرګه که، خدای دې اسره که، علم وکه خیر بشینه. نو دا ټولې سلسلې او دې ټول هر څه چې ګورو نو پښتنو په هره لاره کې خپل د مقاومت د لارې، خپل دغه د لارې مزاحمت د لارې هم خپله ژبه د هغې کې د ژبې ډېر زیات بنیادي کردار دی. او ژبه صرف د یو خبرو اترو لار نه ده، بلکې دا یو جهانی نظر ورکوي چې مونږ که یو ژبه ختمېدو کوشش کیږي نو هغې کې د هغه ژبې د جهانی نظر د شریکولو کوشش کیږي، په هغې کې د ژبه پیوستل کوي، یو بل سره تړل کوي. او د دې کې دنیا مختلف موږ سره مثالونه دي، لکه چې پخوا به استعمار چې کله د افریقا نه خلک راوستل نو کوشش به یې کول چې هغه خلک یو ځای کېنوي چې کوم خلک د یو بل په ژبه نه پوهېږي، ځکه چې په یو بل په ژبه ته پوهېږي بیا ته مزاحمت کې، بیا ته مقاومت کې، بیا ته د یو بل سره دا تړي، دا پیوستل کوي. نو د دې ټول هر څه د لارې ژبه ډېره مهمه ده او پښتنو ته کوشش پکار ده چې خپل ژبه یو مثبت طریقې سره خپل د سیاست د لارې خپل سیاسي حقونه خپل نړیوالو ته وړاندې کړي او په دې باندې خپل کار وکړي. خپله ژبه ټول مهمه هغه ژوندی وساتي، هغه هله ژوندی ساتل کېږي چې په هغې کې لیک وشي، په هغې کې لوست وشي، په هغې باندې هر پښتون په ژبه په لوستلو، په لیکلو، په اورېدلو، په هر څه باندې څلور واړه چې کوم بنیادي هنرونه دي په هغې باندې پوهېږي. ډېره مننه.